یوې ډلې وو بلې ډلې او بلې ډلې یعنې خارج ته چې دی ځي د جهاد په نیت باندې د دغه کسانو دپاره جهاد نسته امیر امر کړی دی چې د دوی دپاره جهاد نسته تاسې مه ځئ نو موږ ورته وایو چې مجاهدینو یو وار خو پر تا باندې په ابتدا کې جهاد نسته دا خو پر عمراو دی او بیا پر امیر باندې هم فرض نه دی تساوات نه دی او بیا امیر درته نارې هم وایي چې مځه مځه غاړې دې بندې دي او بیا هم ته د امیر خبره نه منې ولې سرغړونه کوي آیا دغه جهاد ته د خپل نفس پر مقتضا باندې کوي د نفس په خوښه باندې کوي او که په اطاعت باندې کوي نو که چیرې دغه جهاد ته په اطاعت کوي نو بیا خو د علماو څخه پوښتنه وکړه امیر امر کړی دی چې د دوی دپاره جهاد نسته تاسې مه ځئ نو موږ ورته وایو چې مجاهدینو یو وار خو پر تا باندې په ابتدا کې جهاد نسته دا خو پر عمراو دی او بیا پر امیر باندې هم فرض نه دی تساوات نه دی او بیا امیر درته نارې هم وایي چې مځه مځه غاړې دې بندې دي او بیا هم ته د امیر خبره نه منې ولې سرغړونه کوي آیا دغه جهاد ته د خپل نفس پر مقتضا باندې کوي د نفس په خوښه باندې کوي او که په اطاعت باندې کوي نو که چیرې دغه جهاد ته په اطاعت کوي نو بیا خو د علماو څخه پوښتنه وکړه